د قبایلي ضلع مومند د بېلابېلو تحصیلونو نه منتخب شوو بلدیاتي نماینده یو احتجاجي غونډه او د سټیډیم نه ډي سي افیس پورې احتجاجي واک کړی دی. په دې موقع د مقررینو وینا وه چې 10 میاشتې وشوې چې دوی د ولس په رایې منتخب شوي دي، خو تر دې دمه نه خو دوی ته قانوني او آئیني اختیارات میلاو شو او نه دفتر او نه فنډز میلاو شو. بسم الله الرحمن الرحیم. نن چې دا کم د اپر مومن لور مومن خویزي بیزي تحصیل چې کم د چرمینانو د یوت خاتون د ټولو څومره بلدیاتي نمایندګان دي، دوی دا احتجاج د دې دپاره دی چې ضلعي انتظامیه موږ سره کوآپریشن نه کوي. کم چې ضلعي فنډونه راځي د هغې نه موږ بېخبره یو. باقي دلته چې څومره ستونزې جوړې دي په ویسیز په انسیز کې، نو دې کې موږ سره ضلعي انتظامیه هېڅ کوآپریشن نه کوي. چې دلته موږ احتجاج کوو باقاعده 10 میاشتې وشولې، نه موږ ته انتظامیه والا اډمنسټریشن والا زموږ څه خیال نه ساتي، موږ ته خپل حق چې دی نه راکوي، بل موږ سره امتیازي سلوک کوي. نو خامخا دا نمایندګان دي، چرمینان دي، کونسلران دي، باقاعده دوی چې تاڼې ته ځي هم د دوی خیال وساتلی شي په تاڼه کې، دغه رنګې چې کله دفتر ته ځي ACDC دفتر ته ځي د دوی خیال وساتلی شي، ځکه دا د قوم نمایندګان د قوم مشران دي. په دې باره کې موږ نن احتجاج کړی دی، احتجاج کوو. کم قانون جوړ شوی، کم طریقه کار جوړ شوی، دوی چې کم اختیار هغه واخیستلی شو او دوی هغه ځای ته بوتللی شول چې نن دا غریبانان د عوامو د خدمت لپاره خبره کوي، راوځي خپل چې کم دی کوششونه کوي، خپل جدوجهد کوي، خو صوبایي حکومت دوی ځمکې سو دیوال سره لګولي دي. د دوی چې کم حقونه دي، د دوی چې کم اختیارات دي، هغې ته بالکل په موټه کې کلک نیولي دي. دا انتهایي د شرم خبره ده، دا د حکومت لپاره د سوچ خبره ده. هغه ملکونه، هغه وطنونه کم کې چې بلدیاتي ممبران، کم کې چې بلدیاتي قانون مضبوط دی، هغه ترقیم کړی ده او هغه کامیاب ملکونه دي. مظاهرچیانو د مطالبو نه منل کېدو صورت کې د صوبایي اسمبلۍ مخې ته د احتجاج کولو دمکي ورکړې ده. قبایلي ضلع مومند نه ملګري رپورټر سمیم مومند سره حضرت یوسف، وحدت نیوز، پېښور.